بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دوستانو، فاروق اعظم یم. یوه اونۍ مخکې د اوبو د نړیوال مرکز مشر پروفیسر مارک او د هغه مل پلاوی د سویس د حکومت او د ملګرو ملتونو د مؤسسې په مرسته افغانستان ته راغی او تېره یکشنبه د اوبو پر کشالو د اوبو انرژي او بهرني چارو وزارتونو کسانو ته د ظرفیت د لوړېدو 3 ورځنی ورکشاپ دایر کړ. ډېر ګټور ورکشاپ چې د بهرني چارو د وزارت د دفتر د رئیس او زما په خبرو پرانستل شو. په پرانستن غونډه کې کابل کې د سویس د دولت نماینده اریک مارکلی هم خبرې وکړې. پرون چهارشنبه د 1404 هجري شمسي د چنګاښ 11 دغه پلاوی د اوبو انرژي وزارت راغی او د وزارت د مقام په نمایندګي ما په داسې حال کې ورسره وکتل چې د وزارت یو شمېر عالي رتبه مامورین او په ورکشاپ کې زموږ د وزارت کسان حاضر وو. ما دوی ته د دوی د همکارۍ د مننې، زموږ د ځوانانو د زحمتکشۍ د قدردانۍ او د اوبو د علم په ساحه کې زموږ د ځوانانو د ظرفیت لوړولو د اهمیت په ترڅ کې وویل. افغانستان په وچه مهات هیواد دی چې د خپل زراعتي محصولاتو د صادرولو لپاره د ګاونډیانو لطف ته محتاج دی. هغوی په دوبي اکثره زموږ د کښت د حاصلاتو پر وخت خپل سرحدات زموږ په صادراتو په یوه بله بهانه تړي او په دې ډول زموږ اقتصاد ته مهلکه ضربه ورکوي. خو زموږ سره بیا پاک خدای دومره ښه کړي دي چې همدا ګاونډیان یې په بل شکل راته اړ کړي دي. په کال کې په میلیارډونه متر مکعب اوبه په هوا له لرې بحرونو موږ ته راځي. پر موږ یو دم ټوله د باران په شکل نه تویوي چې یو مو سي، غرق مو کړي، کورونه، باغونه او جایدادونه مو را خراب کړي، بلکې د واورې په شکل یې زموږ پر غرو اچوي او دا زموږ شامخ غرونه د واورې په سپین لباس د ناوې په شکل ښایسته کوي او د هوا په تودېدو دغه واوره کرار کرار ویلې کېږي او اوبه یې زموږ او زموږ د ګاونډیانو د حیات سبب ګرځي. تاسې وګورئ، د امو رود چې د نړۍ له لویو رودو څخه دی په کال کې تقریبا 80 میلیارډ متر مکعب اوبه تېروي. موږ د امو رود ډېرې اوبه ګاونډیانو ته هر کال مفتي ورکوو. ما ورته وویل موږ باید د اوبو علم زده کړو. د اوبو علم د اوبو د منابعو د ساتنې، عادلانه ویش، اقتصادي ودې، چاپیریال ساتنې او پایدار پرمختګ لپاره یو حیاتي وسیله ده چې د اوبو د موجودیت، جریان او د هغه ویش د خاورې، هوا، نباتاتو او انسانانو سره مطالعه کوي. د اوبو علم او د معلومات تبادله د اوبو پر سر د تشنج مخ نیسي، د همکارۍ روحیه او د اوبو مدیریت تقویه کوي، د اوبو دوامداره عادلانه ویش میسر کوي او په نتیجه کې د اوبو پر سر د سم تصمیم نیولو سره مرسته کوي. ما ورته وویل موږ باید پوه سو چې څومره اوبه لرو، څوک یې استعمالوي، د څه لپاره یې استعمالوي او څنګه یې استعمالوي. مثلا امو رود چې د نړیوالې ټولنې ورسره ډېره دلچسپي ده، زموږ تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان مشترک رود دی. موږ ټول باید پوه سو چې دغه رود کې کال کې څومره اوبه جریان لري، څوک یې استعمالوي، د څه لپاره یې استعمالوي او څنګه یې استعمالوي. د امو رود اوبه زموږ د سیمې د خلکو د ژوند مهم منبع، د اقتصادي ودې سرچینه، د سیمې د خلکو ترمنځ د تفاهم پل او د سیمې د ارتباط او همکارۍ ستر وسیله ده. د امو رود چې میلیونونه انسانان یې پر دواړو خواو پراته او ژوند یې د دغه رود په اوبو تړلی دي، هیڅ یو هیواد یې په یوازې سر نسي تنظیمولی. دغه تنظیم باید همکاري، سالم مذاکرات او ګډ تنظیم شوي پلان ته ضرورت لري. د امو رود اوبه که سم تنظیم نسي په سیمه کې د تشنج او که ښه مدیریت سي د سیمې د هیوادونو د حسن تفاهم، ګډ ژوند، اقتصادي همکاري او د سیمې د هر اړخیز پرمختګ سبب کیږي. د دې رود اوبو استعمال ته باید هر اړخیز جدي فکر وسي. مثلا د امو د رود سرکله هیوادونه اولیت د دوی او رجحان د پایین کله هیوادو څخه توپیر لري. افغانستان چې سرکله دی تر اوسه یې له امو رود ډېرې کمې اوبه اخیستې دي او تاجکستان چې هغه هم سرکله دی
تر ډیره حده یې له اوبو څخه د هایدرو پاور یا د انرژي د تولید کار اخیستی دی. د برېښنا لپاره د اوبو استعمال له هغه ډېر توپیر لري چې کښته په ازبکستان او ترکمنستان کې اوبه د غذا د تولید او زراعت لپاره استعمالیږي. اوبه د برېښنا د تولید لپاره ډېر ساده عملیه ده. اوبه ذخیره کیږي، برېښنا تولیدوي او بیرته خپل طبیعي مسیر تعقیبوي. خو دغو اوبو ته په ازبکستان او ترکمنستان کې باید بل ډول او عمیق وکتل شي. د زراعت لپاره چې اوبه کاریږي باید هلته د خاورې سټرکچر او ټیکسچر او پروډکټیویټي او مؤلدیت معلوم شي. د اوبو کیفیت وکتل شي چې په دغه اوبو کوم نباتات وده کولی شي. د مځکې هواروالی، فزیکي جوړښت او ټوپوګرافي مهم دي. همداراز باید پوه شو چې کوم نبات د دغه اقلیم سره جوړ دی. هر نبات په هر ځای کې سمه وده نشي کولی. دا هم باید پوه شو چې د مځکې د مؤلدیت د تقویې لپاره څه ډول زراعتي تناوب باید مراعات شي. تر ټولو مهم دا چې دغه اوبه څوک استعمالوي. هغه بزګر چې دغه اوبه استعمالوي څومره د زراعت په مسلک پوه دی، د اوبو په تنظیم کې څومره مهارت لري، په زراعت او زراعتي اقتصاد څومره پوهیږي. دا هغه څه دي چې موږ د عمو د شریک په حیث باید پوه شو چې زموږ دغه مشترکې اوبه څومره، چیرې، څوک، د څه دپاره او په څه ډول استعمالوي. دا ځکه هلته د اوبو د استعمال طرز دلته زما د بزګر پر ژوند ډېر اثر لري او یا برعکس هم. د حکومتونو پالیسي او د ولسونو رواج هم د اوبو پر استعمال ډېر مؤثر دی. ما هیات ته یو مثال ورکړ. په افغانستان کې موږ په ډېرو ولایتو کې پټاټې کرو او په ازبکستان او ترکمنستان کې اکثر پنبه کرل کېږي. موږ سرکیله یو او اوبه زموږ لخوا هغوی ته ځي. د ترکمنستان 90% اوبه یا زموږ ورسره شریکې دي. په افغانستان کې د 1 کیلو پټاټې تولید په تقریبا 300 لیتره اوبو کېږي. خو 1 کیلو پنبه چې هغوی کري په 14,000 لیتره اوبو رسیږي. په دې ډول هلته یو بزګر 40 واره زموږ تر بزګر ډېرې اوبه زموږ او د دوی دا مشترکې اوبه استعمالوي. طبعا هغه بزګر باید زموږ تر بزګر ښه ژوند ولري، د ځکه په ډېرو اوبو تجارتي متاع تولیدوي چې نړیوال مارکیټ لري. زموږ پټاټې کیلو په 15 افغانۍ بزګر خرڅوي، د ده پنبه کیلو په 400-500 خرڅېږي. دغه تفاوت څنګه جبران شي؟ آیا دی باید تل پنبه وکري او زه تل پټاټې؟ آیا زموږ د بزګر او د دوی د بزګر د ژوند تفاوت باید تل همدغسې وي، روان وي؟ او که زموږ د بزګر ژوند هم د ده په شان ښه کېدای شي؟ اوبه زموږ او د دوی مشترکې دي. هغوی د ډېرو اوبو د استعمال او ډېرې ګټې څخه زموږ د بزګر سره څه مرسته کولی شي؟ دلته د اوبو علم مطرح کېږي. دلته د اوبو د عادلانه ویش په ارتباط د معلوماتو راټولولو، د معلوماتو تبادلې، هماهنګي او سیمه ییزې همکارۍ ته ضرورت دی. ما هیات ته دا خبره هم وکړه. څرنګه چې پر موږ اوږد جنګ تېر شوی دی او اوس هم پر امارت نړیوال بندیزونه دي، موږ د خپلو سطحي اوبو څخه چې د مځکې پر سر روان دي لازمه استفاده نه ده کړې. د اقلیم په تغییر سره اوس بارانونه بې وخته کېږي او د سیلاب په شکل پر مځکه تېرېږي. دا سیلابونه موږ هم خراب کړي او زموږ ګاونډیان هم. سیلابونه مځکې تخریبوي، باغونه کورونه ویجاړوي او انسانان وژني. اوږدو جنګونو کې زموږ ځنګلونه اکثر وهل شوي دي. ډېر ځنګلونه نه دي پاته. اوبه اوس مځکې کې ډېر نه جذبېږي او ګاونډیانو ته ځي. موږ هوس نه لرو چې دغه سیلابي اوبه په بندونو کې تکیه کړو او زموږ ولس ګاونډیان د سیلابونو له زیانه وساتو. د سطحي اوبو د کموالي په سبب زموږ خلک اوس مجبور دي د برمو په ذریعه د مځکې لاندې اوبه راباسي. اوس دغه کار چې د مځکې لاندې اوبه ډېر کارول شوي دي او کارول کېږي یوه فاجعه رامنځته کړې ده. د مځکې لاندې اوبه ډېرې کښته شوي دي، د خلکو باغونه وچ شوي دي، فرار شوي دي او ګاونډیو هېوادونو ته یې ځوانان په کار پسې تللي دي. 5 کاله وروسته ښایي د کابل ښار د چشاک د اوبو د جدي مشکل سره مخ شي. همدا اوس هم مشکلات شته. همداسې نور ښارونه در واخلئ.
دا په کار ده چې زموږ ګاونډیان په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو کې د امارت سره مالي مرسته وکړي او کومه برېښنا چې د امو د رود له مشترکو اوبو جوړوي موږ ته مفت راکړي. په افغانستان کې به د بندونو په جوړېدو سره نه یوازې سطحي یا د مځکې پر سر روانې اوبه تنظیم سي، بلکې د مځکې لاندې اوبه به هم ریچارج او ډېرې سي او دغه حالت کې به اوبه پرېږدي چې په ډېر مقدار زموږ ګاونډیانو ته منظمې ولاړې سي. د دواړو به ګټه وي. که موږ دغه اوبه په خپله بودیجه یا د معدنیاتو په مقابل کې مهار کړو، بیا ښایي موږ هم د دوی سره حساب وکړو چې د دغه منظم سوي اوبو جریان په مقابل کې بیا دوی موږ ته څه راکوي. ما دوی ته وویل د اوبو علم ډېر مهم دی. که موږ غواړو د خپل سرشاره اوبو منابعو څخه ښه استفاده وکړو، موږ باید د اوبو لازم علم ولرو. نړیواله ټولنه باید د سیمې د ثبات لپاره په دغه برخه کې زموږ د ځوانانو د ظرفیت لوړولو کې مرسته وکړي. دغه ستاسې ورکشاپ هم دغه کې مرسته وکړه. ډېره مننه. بله مهمه موضوع د مشترکو اوبو پر سر د مذاکراتو د مهارت درلودل دي. اوبه علم دی او د هغه د استعمال طریقه هم مهم فن دی چې باید زده سي. څرنګه چې زموږ ډېرې اوبه زموږ ګاونډیانو ته ځي، نو خامخا به یوه ورځ د دوی سره د اوبو پر سر مذاکرات کښېنو. د دغه مذاکراتو فن باید موږ زده کړو. موږ اوس یوازې د ایران سره د هلمند رود د اوبو پر سر د 1973 میلادي تړون لرو. د ایران د ټول شرق د 38% پورې اوبه زموږ لخوا دي. د ایران سره به د هرې رود پر اوبو هم یو وخت خبرې کوو. همداراز به د پاکستان سره د کابل رود د اوبو پر سر استعمال خبرې کیږي. د مرکزي اسیا د هیوادونو سره د امو د رود پر سر خبرې به ډېرې مغزنې او پیچلې وي. دا چې څنګه اوبه او د سیمې نور طبیعي منابع د دې سیمې د خلکو په ګټه او هوسایي وکارول سي، ځان ته لازمه پوهه او فني ژبه غواړي. د دغه علم او ژبې زده کول پکار دي. په دغه برخه کې هم موږ د نور بهبود لپاره نړیوالې مرستې ته اړ یو. ما هیئت ته د اوبو په برخه کې د خپلې نړیوالې تجربې لږ څه وویل. د هیئت مشر زه پیژندلم او هر وارې به یې ویل چې تاسې د اوبو د فن پروفیسر اوسېدلي یاست، موږ یې باید ستاسې څخه زده کړو. ما ورته وویل زه د نیل پر رود په مصر او سوډان کې تللی یم. نیل د مصریانو ژوند دی. مصر د نیل رود ته ډېرې کمې اوبه ورکوي، خو د نیل ډېرې اوبه مصریان استعمالوي. هر حکومت چې په سوډان او حبشه کې منځته راځي، د مصر ورسره ډېره دلچسپي ده. حتی 2 واره پخوا پر حبشه د اوبو لپاره حملې کړې دي او 2 واره په سوډان کې حکومت راچپه کړی دی. د مصر پخواني مشر محمد مرسي ویل چې زما وینه به په نیل کې وبهیږي که حبشه د نیل اوبه زموږ څخه وګرځوي. مصر پایین کیله خو زورور دی او حبشه سرکیله خو کمزور. سوډان په منځ کې دی. ما د نیل پر اوبو لیکنې کړي دي چې څنګه په یوه متشنجه سیاسي فضا کې د اوبو استعمال د هیوادونو ترمنځ تنظیم کېدای شي. د اوبو پر سر د هیوادونو ترمنځ لوبه او غېږ نیول څنګه ترسره کیږي، دا ما تشریح کړي دي. ما د فرات رود هم مطالعه کړی او پر ګرځېدلی یم. د فرات رود اوبه له ترکیې و سوریې او عراق ته ځي او په شط العرب کې خلیج کې تویږي. ترکیه سرکیله ده، سرچینه د اوبو هلته ده، زوروره ده او د ناټو غړې ده. پر سوریه یې اوبه بندې کړي. سوریه غریبه وه. د اوبو پر سر مذاکراتو نتیجه نه ورکول، دا ځکه ترکیه زور کاوه. د سوریانو د اوبو پر سر د ترکیه سره جنگ په وس نه و پوره، نو د اوبو د اخیستو دپاره کردان پټ مسلح کړه او د ترکیې په غاړه کې ور واچول. ترکیې پر سوریه حمله نه سوی کولی، دا ځکه سوریه کې شوروي اسلحه او مشاورین وه. امریکا ترکیه له حملې منع کول. ترکیه مجبور سوه مذاکراتو ته حاضره سي او سوریې ته اوبه ورکړي. یعنی د اوبو دپاره د غیر اوبو عنصر استعمال سو. همداراز موږ او ایران د هلمند د رود پر سر ډېر کلونه مذاکرات کړي دي. ایران بډای او د امریکا سره د سینټو په غړی وو. موږ غریب خو سرکیله وو. د هلمند رود 1150 کیلومتره زموږ په خاوره کې مزل کوي او یوازې 20 کیلومتره د ایران سره سرحد جوړوي، بیرته چخانسور کې زموږ په خاوره ننوځي. هغه وخت لښکرګاه کې چې 500 کیلومتره د شوروي اتحاد له سرحده لرې وه، امریکایانو کار کاوه.
او د هلمند پروژه جوړول. د اوبو پر سر د ایران او افغانستان جنگ به حتما امریکا او شوروي سره مخامخ کړي وای چې دغه غټو طاقتونه غوښته. بل دا چې افغانستان ته د هلمند اوبه ډېرې مهمې وې او د ټول جنوب غرب حوزې د خلکو ژوند پورې تړلی و. که جنگ حتمي و نو افغانانو له مجبوریته د اوبو پر سر همدا جنگ کاوه. خو ایران ته د هلمند اوبو هومره اهمیت نه درلودی. د دوی په اقتصاد کې 5% سهم هم نه درلود. بل دا چې ایران پیسه درلوده او مجازي اوبه یې د غلې په شکل واردولی سوی چې خپل د سیستان ولس یې ارام کړی وای. ډېر نور داسې فکټورونه وه چې د جنگ پر ځای باید تفاهم سوی وای. موږ ایران ته اوبه ورکړې 4 متر مکعب، نورې مو تر حق اضافه هم ورکړې او هغوی بیا تعهدات وکړه چې په چابهار کې به مفت بنده راکوي، له چابهاره تر دلارام پورې به سړک او اورګاډي پټلۍ جوړوي، د هلمند پر رود به د 3 بندونو د کمال خان په شمول پیسه راکوي. دغو عواملو د 1451 هجري شمسي قرارداد ممکن کړي. ایران د داود خان سره په دغه مورد کې هغه وخت د 2 میلیارډ ډالرو د مرستې تعهد اعلان کړي. پر دغه ما یو لوی کتاب لیکلی دی، اوبه د چیلو او بحري بندر په مقابل کې. د افغانستان د علومو اکاډمۍ چاپ کړی دی. هیئت ته زما دا معلومات ډېر دلچسپ و. د خارجي هیئت مشر پروفیسر مارک زما څخه د اوبو په مورد کې زما چاپ کړي کتابونه وغوښته. ما خپل 3 کتابونه چې په انګلیسي ژبه لیکل سوي دي هغه ته ورکړل. یو د هلمند بیبلیوګرافي یا کتاب شود مې ورکړي چې په هغه کې ما د هلمند د رود د اوبو پر حوزه تقریبا 2000 کتابه او مقالې راټولې کړي دي. زیات یې ما ویلي دي او یو شمېر زما خپل دي. دوهم مې خپل یو ډېر ضخیم کتاب ورکړي چې د هلمند پر پروژه څنګه پیل سوه، څنګه یې د ډېرو داخلي سیمه ییزو او نړیوالو مشکلاتو او سیاسي کشمکش په منځ کې انکشاف وکړي. دریم کتاب مې ورکړي د هلمند د رود پر اوبو د افغانستان او ایران مناسبات. هیئت ډېر خوښ سو او مشر یې زما څخه غوښتنه وکړه چې موږ به دې دعوت کړو که لطف وکړي پر اوبو یو څو لیکچرونه راکړي او خپل علم او تجربې زموږ سره شریکې کړي. ما ورته وویل زه به ستاسې پر وړاندیز غور وکړم. هغوی وعده وکړه چې موږ به ستاسې سره په هایدرولوژي، GIS او ځینو نورو مسلکي مسایلو کې مرسته کوو. ما د هغوی څخه زموږ د بندونو د ډیزاینونو د ویریفیکیشن مرسته هم وغوښته. د هیئت مشر او ملګرو په ډېر ادب وهڅولم چې که پر بشري حقوقو څه ووایم. زه پوهېدم چې هغوی د ښځو په مورد کې د امارت پالیسۍ سره دلچسپي لري. ما په داسې حال کې چې زموږ لخوا هیئت هم غوږ نیولی و په دغه باره کې له خپلو تجربو او د اسلام له نګاه څو خبرې وکړې. ما د علم، عقلانیت او د انسان د ازادۍ په باره کې څه وویل او د هغه انقلاب خبرې مې وکړې چې زموږ خواږه پیغمبر 1.5 کاله د مخه په بشري ټولنه کې راوستی و. هغه وخت چې خلکو نجونې ښخولې، لوڼې ښخولې، محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښځې د نر په شان دي. النساء شقایق الرجال. ښځې ستاسې نارینو غوندې قدرمنې دي. ولقد کرمنا بني آدم. هغه وفرمایل د دین او علم زده کړه پر نر او ښځه دواړو فرض دي. مؤمنان ښځې او مؤمنان نارینه دواړه یو د بل مددګاران دي. دواړه امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي. دواړه به د معروف او نهی علم زده کوي او دواړه به د امر او حکم په مقام کې وي. دا یو انقلاب و. د ژوند په ټولو برخو کې پیغمبر علیه السلام وویل ښځه به د دوی د حال متناسب برخه اخلي. هغه وخت چې ښځه چا په انسان کې نه بلل، د مبارک وویل دا د پلار په میراث کې حق لري او چې کونډه سي د خپل اختیار ده. هغه وخت چې څومره لوی خان ځان چا باله هغومره ډېرې ښځې به یې درلودې. چا به 20، 30، 40 ښځې ساتلې وې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه ښځه او د ضرورت په وخت کې تر 4 امر وکړي. هغه وخت پر مسلمانانو له خوارې خوا حملې وې. څوک چې به په جهاد کې شهید سو د هغه کونډه به بل مسلمان په نکاح کول او د خدای بخښلي ښځه او اولاد به د خپل اولاد په شان ساتي.
په دې ډول به مجاهد ډاډه و چې که جهاد کې شهید سي ټولنه د ښځه او اولاد غم خوري. بیا هم علیه السلام ویل که عدالت نسی کولای په یوه اکتفا وکړي. هغه مبارک خپله ښځه بلې ښځې ته کښېنول چې لیک او لوست ور زده کړي. هغه د مکې په فتح کې چې ټول خلک په ویره کې وه د خپل وفات سوي ښځې شریکې ته چې دا وخت ډېره کمزوره سوې وه دومره عزت ورکړي چې ټول خلک حیران وه. د هغه انقلاب و امتیاز و چې ښځه یې اوس پس له 1.5 کاله هیڅ ځای نه لري. ښځه اوس هم هر ځای مظلومه ده، هر ځای. څرنګه چې انسانان د حیواناتو سره مشترکات لري نو انسانان هم کوشش کوي د ځنګل په قانون وچلیږي چیرې چې د زورور برخه غټه ده. زمری ځکه د ځنګل باچا دی چې لوی داړې، قوي موټي او تیرې پنجې لري. ځنګلکي کمزور د زورور خوراک دی، ښځه کمزوره ده. دغسې یو تاریک او منحط حالت کې پیغمبران او دعات راځي او کوشش کوي ټولنه د ځنګل له قانون راوباسي او د انسانیت پر لارې روانه کړي. مستبد حاکمان هر ځای په تاریکه خوښ دي، دا ځکه تاریکه دوی راوستې ده او په هغې کې د کمزور برخه خوړلی سي. دغه سبب دی چې پیغمبران او دعات ټولنه کې د علم رڼا خپروي څو مستبدین ونه کولی سي پر ټولنه د ځنګل قانون حاکم کړي. غل پر لوړه کلا ورختای سي خو په رڼا کې غلا نسي کولی، او په هغه کور کې هم غلا نسي کولی چې څوک حتی ماشوم ژاړي او یا سپین ږیری له ناروغۍ زګیروی کوي او بیدار وي. غل په تاریکه او د کور د خلکو په خوب خوښ دي. مستبد حاکمان تاریکه او د غفلت په خوب ویده ټولنه خوښوي. پیغمبران رڼا راولي او خلک بیداره کوي چې دا د مستبدینو نه دي خوښ. ما دوی ته وویل چې موږ ته الله پاک ډېر نعمتونه راکړي دي، خو تر ټولو د عقل او علم نعمتونه ډېر لوړ دي. عقل منات د تکلیف دی. په عقل انسان پوخ او په علم ځان جهان پیژني. موږ ټولو اوس دغه پیغمبري تعلیمات متاسفانه هیر کړي دي. غرب کې ښځه د سرمایهدار د تجارت ریکلام او د خوشګذرانۍ آله ده او شرق کې بیا بل ډول ځورېږي. زه هرو څو اونیو کې د دین د روشنګرۍ، د علم، عقلانیت او د یوې سالمې انساني او د اصلي اسلامي ټولنې د جوړېدو په باره کې مسیجونه خپروم او په دې ډول خپل ځورېدلي ملت خپل علم او تجربه انتقالوم. غواړم رڼا خپره کړم او خلک بیداره کړم چې بیا غله جرأت ونه کړي. اسلامي امارت کې ما ورته ویل ډېر شیان ښه دي، خو البته کمزوریان هم شته چې اصلاح و کار غواړي او دا دې موږ دا کار کوو. دوی ټول زما له خبرو دومره متاثر سوه چې د دوی په منځ کې ناستې ښځې هغه وخت چې ما د خواږه پیغمبر انقلاب تشریح کاوه نور خپله ژړا ټینګه نه کړی سوی. ټولو ویل ستا مسیجونه موږ ته راواستوه، موږ به یې خپلو ژبو ته ترجمه کړو. په مجلس کې ناستې امریکایي ښځې په ژړاندو سترګو راته وویل ما ته یې راستوه لطفا. مجلس د ډېر احترام په فضا کې پای ته ورسېد. والسلام علیکم ورحمة